آیا د نړۍ د ویجاړولو لپاره په کافي اندازه اټومي وسلې وجود لري؟ وړاندې تر دې چې دغه پوښتنې ته ځواب ورکړو، لومړی باید د اټوم بم او نړیوال اټومي پروګرام په اړه معلومات ترلاسه کړو. اټومي نظریه د لومړي ځل لپاره په 1914 کال کې د نیلز بور لخوا وړاندې شوه. هغه د هستې پر شاوخوا د الکترونونو حرکت د شمسي نظام سره یو شان باله، لکه څنګه چې سیارې د لمر پر شاوخوا په مختلفو میدانونو کې راګرځي، همداراز الکترونونه هم د هستې پر شاوخوا په مختلفو میدانونو کې حرکت کوي. د هستې دننه د پام وړ انرژي وجود لري چې هستوي انرژي ورته وایي، او د هغې څخه د اټوم بم او اټومي وسلو په جوړولو کې استفاده کیږي. یو له هغو عناصرو څخه چې په اټومي وسلو کې ډیر زیات استعمالیږي د یورانیم 215 عنصر دی. دغه عنصر یو ځانګړی خاصیت لري. کله چې نیوترون د هغې د هستې پر لوري خوشی شي، په ډیر سرعت سره یې د ځان په لور جذبوي او د اټوم هسته ماتیږي او ډیره زیاته انرژي تولیدوي. دغه ماتیدنه ادامه پیدا کوي او د آزاد شویو نیوترونو په واسطه نورې هستې ماتیږي، ولې باید وویل شي چې دغه تعامل د یوې ثانیې په میلیاردمه برخه کې صورت نیسي. 9 کیلوګرام غني شوی یورانیم د ټینس د توپ برابر حجم لري چې انرژي د 1 میلیون ګیلنه د سون د تیلو د انرژي سره مساوي ده. که دغه بنزین په یو مکعب کې چې هر زوله 18 متره ارتفاع ولري واچول شي، حجم یې د 15 منزله تعمیر سره مساوي کیږي. انریکو فرمی ایټالوي نیوزیلند مجرستاني رودولف فایر اروپایي هغه ساينس پوهان و چې د دویمې نړیوالې جګړې نه وړاندې امریکا ته پناه وړې وه، چې امریکا هم د دوی څخه د اټوم بم په جوړولو کې استفاده وکړه. په نړۍ کې دوه ډوله اټومي بمونه وجود لري، یو ته یې نوکلیر فیوژن یا د هستې ماتیدونکي بمونه، او بل ته یې ترمونوکلیر یا د هستې ویلې کیدونکي یا د حرارتي هستې بمونه وایي. د هستې ویلې کیدونکي اټومي بمونه په حقیقت کې د اټوم بم پرمختللی ډول دی چې قوت یې د تیرو اټومي بمونو په نسبت زر چنده زیات دی، لکه هایدروجني بمونه. امریکا هغه لومړنی هیواد دی چې د بشریت د له منځه وړلو لپاره یې له اټوم بم څخه استفاده وکړه. په 1945 میلادي کال د اګست په 4 نیټه د سهار په 8:15 اول اټوم بم د لیټل بوای په نوم جاپان په د هیروشیما پر ښار وغورځول شو چې له 80,000 څخه تر 2 لکه پر انسانان پکې ووژل شول. دویم اټومي بم د اګست په 9 نیټه د پټمن په نامه د ناګاساکي پر بندري ښار وغورځول شو چې 80,000 نفر پکې ووژل شول. د اټومي وسلو ازمایل او استعمال دواړه منفي اثرات لري، لکه د هډوکو سرطان، د ویښتانو تویدل او په نوي زیږیدلو ماشومانو کې د پوستکي توریدل، د اعضاو نقص او مختلف نور اثرات لري. کله چې په 1945 میلادي کال کې امریکا پر جاپان اټومي برید وکړ، په ظاهره خو دویمه نړیواله جګړه د امریکا په ګټه پای ته ورسېدله، ولې په حقیقت کې دا د اټومي وسلو د جوړولو د سیالۍ پیل و. هر هیواد کوښښ کوي چې اټوم بم جوړ کړي. شوروي اتحاد یعنې روسیا لومړنی هیواد و چې په 1949 میلادي کال د اکتوبر پر 6 پر جاپان د امریکا تر اټومي برید وروسته خپل اټومي تجربه ترسره کړه. له شوروي څخه وروسته انګلستان په 1952 میلادي کال د اکتوبر په 3 اټومي ازموینه ترسره کړه. بیا په 1980 کال د فبروري په 14 فرانسې خپل اټومي ازموینه وکړه. همداراز چین خپل اټومي تجربه په 1944 کال د اکتوبر په 14 ترسره کړه. له چین څخه وروسته هند، پاکستان، شمالي کوریا او د اسرائیل رژیم خپل اټومي تجربه وکړي چې په دې ډول سره نړۍ په یو اټومي بټۍ بدله کړه. که څه هم نړۍ په خوا د اټومي وسلو له ګواښ سره مخ وه، ولې دا مهال بشر د بیولوژیکي او خوشایي بمونو لاندې ده. داسې بمونه چې مختلف وایرسونه پکې موجود دي او هم د دې توان لري چې د اتموسفیر اکسیجن ګرم کړي چې د تنفس لپاره بیا استفاده نشي ترې کېدای. دا چې د بشر د پناه کولو لپاره په کافي اندازه اټومي وسلې وجود لري او کنه، باید وویل شي چې هغه سروې چې د استرالیا د یو پوهنتون لخوا ترسره شوي ښایي چې په نړۍ کې 80,000 اټومي وسلې وجود لري چې اکثریت یې د امریکا متحده ایالاتو سره دي. که څه هم دغه سروې ډیر باوري سروې نشي بلل کېدای، ځکه چې هیڅ هیواد هم دې ته آماده نه دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه نورو ته معلومات ورکړي. همداراز باید وویل شي چې په نړۍ کې هغه ساحه چې انسانان پرې اوسېږي 18 میلیونه کیلومتره مربع ده، او په نړۍ کې تر ټولو قوي اټومي بم د ټیسار په نامه دی چې 50 میگا ټنه وزن لري او هغه 1000 کیلومتره مربع ساحه تخریبولی شي. نو که په نړۍ کې 1500 میگا ټنه اټومي وسلې وجود ولري چې 50 ټیسار بمونه کېږي، او دا یوازې
1,00,000 کیلومتره ساحه تخریبوي. نو ویلی شو چې د بشر د پناه کولو لپاره تر اوسه په کافي اندازه وسلې وجود نه لري. دا مهال په نړۍ کې د هستوي انرژۍ څخه د سوله ییز استفادې حالت ځلې روانې دي ترڅو بشر یو ځل بیا د هیروشیما او ناګاساکي له حالت سره مخامخ نشي. په سوله ییز شکل د هستوي انرژۍ څخه په مختلفو ساحو لکه زراعت، صنعت، ماشین آلات، برېښنا او ډېرو نورو برخو کې استفاده کیدای شي چې د یو هیواد د اقتصاد لپاره ډېرې ګټې لري. ولې د دې ویره هم موجوده ده چې اوس په نړۍ کې ډېر داسې هیوادونه شته چې هغوی تر اوسه اتومي چاودنې نه دي کړي. همداراز هغه هیوادونه چې په ښکاره اتومي هیوادونه دي د هغوی اتومي قوت اندازه هم معلومه نه ده. نو ویلی شو چې نړۍ پر داسې یوې اتومي بټۍ ولاړه ده چې که کابو نشي نو په ډېر لږ وخت کې به نړۍ د مخ ډېر وګړي له منځه ولاړ شي. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو، که غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل وګورئ، د دې لپاره زموږ یوټیوب چینل ملاتړ وکړئ. زموږ د چینل څخه د ملاتړ لپاره همدا کافي ده چې دا ویډیو لاندې سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ترڅنګ یې د زنګ نشان ووهئ. هیله ده چې دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ او که مو ویډیو خوښېده نو د سبسکرایب بټن ترڅنګ د لایک بټن هم ووهئ. او که زموږ د خپرونو په اړه کوم نظر لرئ نو هیله ده چې لاندې په کمنټ کې یې راته ولیکئ.